الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قدمه مشرعنا علماء الكرام وقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البته زه اعظم صاحب نه مننه کوم بیا چې زه لږ ویو ډول هم چې اخري خبرې دې ته د خلکو د قار راځي، خو هیله ده چې زه انشاءالله خبرې نه اوږدوم. ورونه مې تقاضا وکړه که اجازه راکړئ د نهضت العلما په نمایندګۍ د راپورټیم په اخر کې به دعا مو وکړم، ځکه دا د ملایانو کار دعا وي. نو دوستانو، زه به خپل یو لنډه قصه تاسو ته وکړم. زه تقریبا په کال 2005 کې کابل ته راغلم. تاسو یقین وکړئ چې زما همدغه خلیه ده او دا به نه ګرځي. که ټکسي ته به مې لاس ورکوو نو دلته به ما یو غږ اورېده چې القاعده. که په کوڅه کې به داسې کله د مکرویانو خواته زما کور تېرېدم نو د هلکانو به القاعده غږ کړ. نو ما دا د القاعده نوم نوی اورېدلی دی او نیم په هغه دستور دومره څنګه بلد یو خبرې، خو لیکن د کور فامیل نه هم داسې ملایان یو او همدغه زموږ شکل دی، هیئت دی او دا به ساتو. که هر نظام راځي، هر بدلون راځي، زموږ په دې خلیه کې تغییر نه راځي، ځکه موږ د پشته نه دغسې شکل لرو. پټکۍ تړو، ګیره ساتو. ګیره مو سیاسي نه ده، ګیره مو دا په اساس د دین او دغه دین د دې حفاظت به الله تعالی کوي. په دې کې موږ ته درد، کړاو، عبادت ښکاري. هغه ورور ګر چې هغه سره زه لږ خفه شوم، ډېر مجاهد، متدین، مبارز، استاد، د پوهنتون استاد و. وایي خیر دی لږ تغییر پکې راول، لنډه تغییر. وایي ولا چې دا خو زه لنډولی نه شم. ما په همدغه اندازه ساتلی و، په همدغه اندازه به یې زه ساتم. که دولت راته کار نه راکړي ځکه چې زما ګیره اوږده ده، نو زه خو لوی رب لرم. زه پروردګار، مهربان پروردګار لرم چې هغه کله چې زه لا اله الا الله وایم، زما عقیده ما ته دا وایي چې ستا یعنې زما عقیده د الله په اړه څه ده؟ هغه خالق دی، هغه مې مالک دی، هغه مې ساتونکی دی، هغه مې روزونکی دی، هغه مې پرورش کوونکی دی. بس دا زما عقیده. نن الحمدلله ګورو چې واقعا دغه حالت متغیر شوی. هماغه ځوانان چې یو ورځ موږ ته توهین آمیز الفاظ په 2005 کې اورېدل، نن په 2019 کې دې الفاظو کې تغییرات. دوی په هغه تصویري ازادۍ باندې نن راځي موږ نه پوښتنه کوي چې اصلي ازادي څه شی ده، دا د ازادۍ تعریف څه شی دی. نو د ازادۍ تعریف هغه دا دی چې انسان واقعا د الله جل شانه بنده جوړ شي. لنډ او خلاصه به دا کوم دوستانو چې دا د افغانستان ناخوالې، مشکلات، دا یو روحاني بعد هم لري، تنها مادي بعد نه. زه ډېره مننه کوم د محترمو مشرانو، وروڼو، ځوانانو، الحمدلله استادانو چې دوی مادي اړخونه هم وڅېړل، اقتصادي اړخونه هم وڅېړل شو، سیاسي اړخونه هم وڅېړل شو، لیکن معنویات هم باید د یاده ونه باسو. موږ متاسفانه د دین نه
فاصله اخیسته. موږ د هغه تعلیماتو نه چې واقعا په هغې کې د اسلام تقاضا دا ده چې انسان نه انسان جوړ کړي، هغه تعلیمات نه موږ لرې شوي. ځکه موږ لري یو چې قرآن ته تاسې وګورئ، قرآن کریم څه وایي؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. چا چې یو انسان، یو نفس، ګورئ دلته ځینې علما کرام وایي چې دا یې مقید کړی هم نه دی، دا مقید نه دی، نفس بلکل نکیرې راوړی دی. او هغه ورونه چې په عربي ژبه تسلط لري، تنکیر په عربي ژبه کې د ډېر تعمیم افاده کوي، ډېر عام دی. یعنې دا لفظ من قتل نفسا دا نکیره دی، النفس نه دی چې معین شي یا معهود شي. که هر نفس د هغه وژل الله ته دومره ګران دي کأنما قتل الناس جميعا، چې دا ټول بشریت یې وژلی، دا ټول انسانیت ته وژلی. نو راځئ چې په دې باندې څوک ځان ته براءت ورکوي، څوک ځان ته براءت ورکوي چې زه دا انسان وژنم، په کوم دلیل یې وژنم؟ آیا ته په دې نه پوهېږي چې ستا شریعت جهاد ته حسن لذاته وایي او که حسن لغیره وایي؟ جهاد ته حسن لغیره، لذاته وایي هیڅ حسن نه دی، ځکه هغې کې وژل دي، ورانول دي، اور دی، بارود دي. حسن لغیره دی، یو بل شي دپاره، هغه دا دی چې ته بشریت ته به نجات ورکوې، ته به بشریت ته امن ورکوې، ته به بشریت ته د سوکالۍ زمینه برابره. او بیا لکه چې جناب مهدوي صاحب اشاره وکړه، آیا موږ جهاد په دوه قسمه نه لرو؟ آیا موږ یې اصغر او اکبر نه لرو؟ موږ آیا په اکبر جهاد باندې کله فکر کړی دی، غور مو کړی دی او که نه؟ دوستانو، د نهضة العلماء افغانستان 5 اصول دی، خو یو اصل یې هغه تسامح دی، یو بل منل. زموږ ستاسې د اهل سنت والجماعت اعتقاد همدا دی چې سوا د انبیاء کرامو نه بل څوک معصوم له ګناه نه. نو د ګناه په ارتکاب باندې زه هیڅ کوم ورور او خور هغه مباح الدم نشم کړی، هیڅوک یې هغه مباح الدم نشي کړی. نو په دې اساس باندې ورونو د نهضة العلماء دغه یو اصل د 5 اصولو نه یې چې وسطیت د اسلام دی، چې په هغې کې هیڅ ډول افراط او تفریط ته ځای نشته، تسامح دی، ټولنیز عدالت دی، توازن او معیاري برخورد دی په ټولو اموراتو کې، او مشارکت دی، مشورت دی، د ټولو نظر ته احترام کول دي، ښه نظر د انسانیت د فلاح او د کامیابۍ لپاره هغه عملي کول او پلي کول دي. په دغه 5 اصولو کې صرف موږ تاسې چې الحمدلله دا ټولنه 9.5% مسلمانه ده، ټول په لا اله الا الله او محمد رسول الله معتقد یو. که دغه د تسامح اصل موږ تاسې عملي کړو، تاسې یقین وکړئ چې موږ تاسې سولې ته رسېږو. سوله اشد ضرورت دی. دغه فرصتونه چې علما کرامو، مشرانو، پوهانو ورته اشاره وکړه، دغه فرصت نه باید اعظمي استفاده وشي. راځئ چې د شخصي او ذاتي او حزبي ګټو نه تېر سو او د دغه ملت په ګټو باندې فکر وکړو او د دې لپاره کار وکړو. چون دعا چې ته یې وایي چې بل ورور ته ورکړل شوې ده. نو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.